کنه نو غټ مولای جنازه کوي او دا غي الله اکبر تکبیر هم ډېر غټ وایي ځکه چې سنبه غټه پرته ده کنه نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړي چې الله پاک دلا اته جنت ورکړي خدای دې کور د میردین جمعات کا چې اته واړه جنت دې دې دلل ورکړي مونږ به کوم فاجي او باقی جو تاسو وایي چې پاکستانیان ترزن قوم نه ماستاسو ترون لیدلی د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلی دي چې په خبر کې دارو د پاره سړی نخکاري سر میں کل کړو چې سر میں کل کړو نو یو سړی ما ته په سر ساده واچو مالوي ول پر کوئی جاز لا شیشه ورکړي نو ما تاسو توري معلومي دي یو سړی هغه په یو کور کې په یو ښځه مینو اوس خو مینتوب عام شوی دی بس په بازارونو کوڅو ته راووتو او پخوا به ډېر شاز و نادر و ما چې کوڅې ته به هغه هلک راغی نو ټوخی موخی به یې وکړو نو هغه ښځه به ورته راښکاره شوه د کور سړي پې پوه شو چې پوه شو پې نو ده ته یې وویل چې که دلته دې بیا ټوخی کړی نو شل ډزه به دې ولو هغه ډېره ښه ده ویرېدو غریب لکه تاسو چې نن یېرېدلي غوندې چې ویرېدو نو هغه ښځې وویل بیا به چې د هلک تېرېده نو داسې غلې غوندې به تېر شو هغه ښځې وویل چې د زورورو د زور اوبه شي نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېده نه کنه چې قسم په خدای دی چې ټوله معامله داسې ده دې خوا وګورئ منډۍ په سیند کې زمونږ موټر نښتی او باجوړ ته تلو دومره اوبه موټر کې ننوتې هلکان ولاړ ویل که ټېله ورکړي لږه غوندې ویل پیسې راکړه ټېله ورکړه پیسې راکړه یو بوډا ولاړ ویل بجلیګر مولا دی هلکه ټېله ورکړي هغه هلکان ورته ویل بجلیګر مولا دی کور ته بوځه مونږ له دې پیسې راکړي او وکیل را سره ناست مال پیسې ورکړه کور دې وران شو اوبه وړي 50 روپۍ هم ورکړي موټر له ټېله ورکړه نو خبره د پیسو ده اوس که وخت راغی ځانونه به وګورئ ځانونه به وګورئ په شنو چایو به م پرتوګیستئ ګډېږئ په تورو چایو به ګډېږئ او کله چا در باندې روټۍ وخوړه نو سیی به بیا ورپسې ښځې به م راوباسئ شناختي کارډونه یې ښځو له پیدا کړي یو ښځه لس مړونه یو ښځه نیسي په پولنګ سټېشن من جیلونه تېر کړي جیلونه ملیانو څه تاسو راپاڅېده خدایم خوار نه کا سړیتوب زده کوي چېرته انسانان شئ د انسانانو بچي شئ وایي دا ملا پکې لا چا کړی نو دا ته پکې لا چا کړی ملا پکې لا چا کړی نو دا ته پکې لا چا کړی یعنی ستا ښکر دی زما نشته ستا لکۍ ده زما نشته ته په څلور بولي ګرځې زه نیغ ګرځم آخر تا نه زما کم څه دي تا نه زما څه کم دي که ته د پاکستان د دې تیزنو کالجونو یونیورسټو پاسې زه د جناب محمد رسول الله د یونیورسټۍ پاسې تاسو پوه شئ نو هغه کم خاصیت دی چې تا کې شته او ما کې نشته ته خو ما ته ووایه یو شی دی مولانا هزاروي رحمت الله علیه دی خدای غریب کې رحمت کړي عجیبه سړی هغه به وی چې مونږ او دوی کې څه فرق دی زمونږ بي دوه سترګې د دوی بي دوه سترګې زمونږ بي دوه غوږونه د دوی بي دوه غوږونه زمونږ بي دوه لاسونه د دوی بي دوه لاسونه زمونږ بي دوه خپې د دوی بي دوه خپې زمونږ بي یو ښځه او د دوی بي یو ښځه مونږ او دوی کې څه فرق دی یو فرق شته چې هغه تاسو ته معلوم نه دی زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات
زمون دي او د دوی ښځې شاملات. دا فرق شته. زمون ښځې سپینې بورکې په سرای، زمون ښځو آواز هم د دروازې نه بار پردی سړی نه اوري. آواز راشئ وګورئ. بجلیګر ملا کرے ٹی وی دے مناسب ٹی وی بد وي هم خلاص خبره. راشئ که زما په کور کې په غلطان ټي وي رانه نوتی مخ مې تور کې او په خره مې سور کې وی سی آر دې ورکړه. نو چا کړه چې ټي وي نه وی سی آر کار کوي نه کوي. ما ته وګورئ حکومت خو په دې ملک اډو شته نه. همدغه منګکان به یې او په دغه کوڅو کې به ګرځي یا به ګاډي ګرځوئ او یا به چې دی پولیس به هم نیسي رانیسي ګاډي والا. ما تا خو هم سره جنډه په ګاډي لګولې وه لګولې دې وه چې ما ځه ورپسې کړه چا جنډې چې په ځان کې منډلې وي هغه پسې ګرځئ که نه. د الیکشن په وخت کې خو درنه مورم ایرئ خورم درنه ایرئ ښځم درنه ایرئ ښځه دې منډه وئ مور دې منډې وئ ښځه دې منډې وئ ته هم نن د ټاک بړوا جوړي ځه که نه ما له سره راځي. الیکشن په وخت کې خو ته ملا پکې نه چا کړی دی دا ملا داسې ستاسو د مور دویم میړه دی. ملا درته هغه وخت کې د سړي زوی نه ښکاري او درامنډه کې چې پولیس ملي چې خدای دې پولیس ایټم بم کې چې په دې ملک راوغورځېږي او ټول تباه کړي سم کار کړي. خدای چې چا سره څه کوي ښه کوي. خیرماره ته خو خیرمارې ته خو پردو ملکونو نه خیر غواړې ته خو د کوچیانو ورورې لکه کوچیا د شپې په کوڅو کې ګرځي چې مسلمانان فقیر لالا دې نامې خیر. اوس پاکستانیان وایي امریکنیانو انګریزانو پاکستان لالا دې نامې خیر. ته خو خیر مارې خیر غواړې لږ امداد در باندې بند دی په ملک کې دې سال جوړ کړی دی. تاله شرم نه ګرځي چې ته په ملک کې د خوشحالۍ کله کله رکې وایم ایو ښځې کچاوي چې بوډا له دې ورکوي هغې خدای همزولی بیړه راکړي چې نیستي راشي په خندا به یې تېروونه چې ښایسته سړی مې خاوند شي نو که تکلیف راشي نو د هغه په حسن جمال به م وخت تېروم. مونږ له خدای ښایسته حکمران نه راکوي د چا پوزې چیتي دي د چا غوږ کوږ دی د چا دا سترګې تنګې دي داسې د چا سر چې دی چیت دی او دې ګورنل ته وګوره صاحبه ته به وایې چې چاته خانک لرې کوي. ښه نو مونږ لا د ښایسته حکمران خدای راکوي نه داسې بدقسمته یې بېړم غر کوي.